دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغې ټولنې د هیواد په کچه د زلزله ځپلو سره د مرستې، ښوونې، روزنې، روغتیا او په نورو برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي. دوی زیاتوي چې تیر کال یې څه باندې 3 میلیونه هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. افغاني سرې میاشتې د تیر کال په اوږدو کې د ټول هیواد په کچه ټال 3 میلیونه 803 زره 970 تنو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. اول افغاني سره میاشت دا مهال په ټول هیواد کې 1582 تنه روغتیایي کارکونکي لري. 1582 کارکونکي لري چې یاد کارکونکي په 40 ثابت کلینیکونو، 38 فرعي کلینیکونو، 95 ګرځنده روغتیایي ټیمونو او 4 د واکسین پوسټو، 146 سټلایټ ټیمونو، 53 روغتیایي کمپونو، کندهار کې د جامع کمپلیکس او پلازمینه کابل کې د مرکزی روغتون لارې هیوادوالو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو دا هم ویل چې هیواد ته ستانه شوو کډوالو سره یې هم د پام وړ مرستې کړي دي. پر 1,714 هیوادوالو 389 میلیونه 640 زره افغانۍ نغدي مرسته ویشل شوې ده. دومره برخه هغه 280,925 تنو سره 1340 ټونه خوراکي توکي چې په هغې کې وړه، وریژې، غوړي، چای، بوره، لوبیا، نخود، میکروني، مالګه، بسکوټ، خرما او غوښه پکې شامل دي ویشل شوي دي. همداراز 70,940 تنو سره 19,400 عدده د غیر خوراکي توکو مرسته شوې چې په هغې کې خیمې، کمپلې، البسه، ترپالونه، د پخلنځي سیټونه، صابون، روغتیایي کیټونه او د اوبو بوشکې شامل دي ویشل شوي دي. د سویل ختیځ زون په کچه د یادې ټولنې لخوا 6 پروژې پلي شوي چې پکې د پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ کې 1,250 کورنیو ته 45 میلیونه افغانۍ ویشل شوي او پکتیا ولایت کې 1,500 کورنیو ته 30 میلیونه افغانۍ ویش هم شامل دی. په پکتیا کې یوه پروژه په بدل د کار کې په ډنډې پټان کې او په خوست کې یوه پروژه په بدل د پیسو کې کار ده او په لوګر کې د تغییر اقلیم یوه پروژه چې زیات نیال یې توزیع کړي. د مسؤلینو په خبره سویل ختیځ زون کې د روغتیا برخه کې 15 ثابت کلینیکونه شته او د ولایت کې به ډیر ژر د رواني ناروغانو د درملنې لپاره یو معیاري روغتیایي مرکز جوړ شي. د یادولو ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې استازو خیرپاله بنسټونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه هیله وکړه چې له دې ټولنې سره مادي او معنوي ملاتړ ته دوام ورکړي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.